السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مسمت علي او تاسو ګورئ رزل ټي وي. زموږ نننی ویډیو د پاکستان او افغانستان د فوجي او جنگي طاقت په اړه کې دی. پاکستان او افغانستان دوه داسې اسلامي او ګاونډي هیوادونه دي کوم چې له تیرو څو صدونه د دهشتګردۍ او بدامنۍ سره مخ دي. نو راځئ چې وګورو چې د دې دواړو هیوادونو جنگي سازوسامان او فوجي شمیره څومره ده. ګلوبل رینک یعنی نړۍ په سطح د طاقت نمبر د پاکستان ګلوبل رینک 15 دی او د افغانستان 88 دی. کیپټل یعنی دارالحکومت د پاکستان کیپټل یعنی دارالحکومت اسلام آباد دی او د افغانستان کیپټل یعنی دارالحکومت کابل دی. لینډ ایریا سکوير کیلومتر ټوټل رقبه د پاکستان ټوټل رقبه 1,96,000 کیلومتره او د افغانستان 6,52,000 کیلومتره ده. پاپولیشن ټوټل آبادی د پاکستان ټوټل آبادی 208 میلیون ده او د افغانستان ټوټل آبادی 15 میلیون ده. ډیفنس بجټ دفاعي خرچه د پاکستان ټوټل ډیفنس بجټ 11.4 بلین ډالر دی او د افغانستان 12 بلین ډالر دی. فوجي شمیره ټوټل ملټری د پاکستان ټوټل فوجي شمیره 12,04,000 ده او د افغانستان 1,15,000 ده. آرمډ ویکلز د پاکستان سره ټوټل آرمډ ویکلز 2,310 دي او د افغانستان سره 1,002 دي. ټوټل ټینکونه د پاکستان سره ټوټل جنگي ټینکونه 200 دي او د افغانستان سره دا ټینکونه 0 یعنی نشته دي. سیلف پروپل ارټلری د پاکستان سره د دې شمیره 409 او د افغانستان سره دا نشته دي. ټاوډ ارټلری د پاکستان سره ټاوډ ارټلری 1260 او د افغانستان سره د دې تعداد 160 دی. راکټ پروجیکټرز یا راکټ لانچر د پاکستان سره ملټیپل راکټ لانچرز 100 دي او د افغانستان سره د دې تعداد 50 دی. ټوټل ایر پاور سترنث یعنی ټوټل ایر فورس د پاکستان د ټوټل ایر فورس ایسټس 1,402 دي او د افغانستان ټوټل ایر فورس 280 دي. ټوټل هلیکاپټرز د پاکستان سره د ټوټل هلیکاپټرو تعداد 346 دی او د افغانستان سره د ټوټل هلیکاپټرو تعداد 180 دی. نیول ایسټس یا نیوی د پاکستان د ټوټل نیول ایسټس ټوټل تعداد 100 دی، په دې کې ټوټل نیول سترنث راځي او د افغانستان نیول طاقت 0 دی ځکه چې دا یو لینډ لاک کنټری دی او د سره هیڅ قسم سمندري کناره نشته دی. نو دا و د پاکستان او د افغانستان د فوجي او جنگي طاقت موازنه. امید کوم چې دا ویډیو بس تاسو خوشی وي. د داسې قسم نور ویډیوګان لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان لازمي پریس کړئ. د الله پامان.